السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په نوی ولاګ کې هر کله وایم نو راځي چې نن ولاګ شروع کو. نن داسې خبره ده نن د خوشاله خبره ده رنګنه چې نن زمونږ په نعیم او رمیز چینل باندې چې کوم 1 میلیون سبسکرایبر پوره شو نو دا غي ګولډن پلی بٹن راغلی دی. راځي تاسو ته خیمه دا ویلې بھائی ماشاءالله دې ډول نه غټ ته ها نعیمه جی تا ته مبارک شي ما ته دې مبارک شي رمیز ته دې مبارک شي او زمونږ چې تاسو کوم ټول فینس ټول اډینس ته کنه هغه ته ډېر مبارک شي. سب وای په دې باره کې هم دې باره کې دوام چې زه سم وم هغه به کمې ځکه چې دا ډېر زیاته خوشحاله خبره ده. 10 لک سبسکرایبر پوره کول او دومره غټ ایوارډ حاصلول په بونیر کې یو انسان اوسېږي دومره په اسماندا لګي چې تاسو ټول ته پته ده د ته په څومره ګرانه باندې ویډیو اپلوډ کړی داسې دي چې دې ځنې یو کس وچات چې دومره محنت وکړي او هغه سیلور پلی بټن راشي نو زما په سترګو کې وخت راځي ځکه چې دا ډېر ایموشنل خبرې دي. ګولډن سوري ګولډن پلی بټن سیلور خو دوه راغلي دي دا ډېر زیاته خوشاله خبره زموږ دپاره. نو اوس داسې کیسه ده کنه چې نن ورځ ولاګ سٹارټ شو او وای داسې خبره چې راووتو وزو چرته چکر لا تاسو هم د ځان سره بوزو نو چرته بځای نه زموږ سره وای نه چرته بوزو نه نو داسې کار دی چې کله د رمیز چوټیانې شروع کېدې نو موږ دې زیاته به چکر لوځو دا شپې به ګو دا چل به ګو ټولې چوټیانې تېرې شوې موږ چېرته یوه ورځ له دا نړو. نن زما اراده ده چې چېرته لرې ځو چکر لا شپه به وکړو او ښه ریلیکس به ځو ریلیکس به راځو نو هېڅ پته نه لګي چې چېرته ځو چېرته نه ځو چېرته ځای مه زموږ سره اوسئ. رمیزه چوټیانې ختمې شوې بس چوټیانې څلور پنځه دي نو بس ختمې څلور پنځه پاتې دي په څه تاریخ به ځای 25 زما د غرونو او پنا یارا چرتا په یاد رازم که هیر دکړما زما په دې په دا ټیم کې مونږه د کړاکل چیک پوسټ کراس کو او د سوات علاقې ته داخل شو. زمونږ د بونیر معدنیات روان دي سوات ته دا وینئ او چې څنګه سوات ته ورسېږو نو ګاډی مصري ته ودرو دا وینئ ګاډي لیدرو کې مسله وبرېږي کار نه کا نو بس چې دا وشي دا بیا به ځو چکر اوس له خیره سره ګاډی ټیک شو او موږ خپل سفر دوباره سٹارټ کو مخې ته روان شو. کلی کیسه ستا د دیدن د پاره عمر تیر تقریبا 3 بجې شوې اوس پورې ملاري زګ نه دی سکلی نه یې سبا خورو هو بریاني مې ورته ویاره ما صرف بریاني لومبي ځل باندې دلته بریاني خورو نو نور ستاسو په کار راوړی سره خامخا به تاسو روټۍ به سره نه راوړي سر روټۍ پخې مار څه خو دوی ساري ګنټه ته واټر ورکړي بس ګورو والا خورا. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته مونږ وویل نه مونږ نن بریاني اډر کړی و بای ما په مطلب سوات کې پېښور کې او مردان کې هر ځای کې بریاني خوړه کنه خو زمونږ د بونیر بریاني نه حد دی زمونږ بونیر بریاني ته نه رسي سو ما دې راکا یو دا خبره کنه چې ارزانم ده دا مطلب زمونږ د بونیر بریاني 450 روپۍ کیلو دی او بل دا خبره کنه چې ټیسټ باندې حد دی او دلته چې مونږ کوم بریاني خوړه نو بس صرف اسه خېټم ډاکا کړه. مونږ دا فیصله وکړه کنه چې مونږ زو کالام ته خپل اډینس بم بوزو مونږ یوازې نه زو تاسو رضان سره خامخا بوزو داسې کار دی کنه چې ډیګای د ټول خېجه شابه ټول لا خېجه زو سیده کالام ته ها یا کې دومره ځای نشته ځان وځي د سیلاب نه بعد چې دغه نن د زمون غړومبه پیره زما غړومبه پیره چې مطلب ز کالام ته زما او موږ تصویرانو کې دی کې لیدل چې کالام ډیر زیات خراب شوی و کنه کالام غړومبه پیره ده ها د کالام روډونو ارڅ ګډ وډ شو نن به تاسو تم خو موږ بخپل مينو چرته ځای مزمو سره اوس موږ خوازاخیلی تر ورسېدو او خوازاخیلی پر روډ چې دی بالکل برابر دی اوس کوم ځای پوری تاسو ته بخایو تاسو دا
داسې خبره ده که نه چې مونږ کالام ته روان وو خو په لار کې راته پته ولګېده چې پېټرول نشته دی پېټرول نه ورکوي بره پمپونو کې دې ځای نه په بره باندې خزاخېلې نه په بره باندې بس مونږ اوس واپس شو مخې ته پېټرول ګورو که چېرته مطلب پېټرول پیدا شو نو ښه په کو پېټرول پیدا نه شو نو بیا نه ځو کالام ته دا اوس مونږ بونیر طرف ته واپس روان یو مینګورې طرف ته لږه تو په دې باره کې څه وایي رمیزه سي وړاندې زه خوشحاله ودې شوم خلک چې پمپ ته لاړو د پوس مو چې دې ستلې که نه بیا ورسره د واپس ته تلو تلم نو اوس خو دومره تلې چې واپس او کنه دا زما سره دا ما چې څنګه ګاډي کانټې تو کا دلته ګولیر کې نو 200 د پاسو نو مې زه ډیر شي دي مې دا 200 کیلومتر خو ډیر شي دي خو چې وس دا وی دی 173 اوس تل په اخیرو کې شو تیل پیدا شي چکر خو خراب نشي اوس رالو بل پمپ ته ورګه تاسو کوم پېټرول شته کنه دې پمپ کې نشته پېټرول نشته دا زموږ د وطن حال دی بھائی دا وی نه او مطلب پته نه لګي خو لکه دا سو کمی بیشي چې کنه زموږ عوامو کې د ټول حکومت موږ نشو بلیم کولای په دې کې ظاهراندوزي کوي کنه ډېر پمپونو والا نو دال دی الله دې زموږ په حال رحم وکړي نو نه اوس پس کوو داسې کار دی که نه برو چې په دې کې به زمونږ خیر او واپس روان یو کیدای شي ما د څه حادثه راته الله پاک دی نه بچ کړي وو هېڅ پته نه لګي کور ته روان یو کور په لار کې تیل میلاو شو چېرته تیل واچو چې هلته خو په کار راشي که زه صحیح دی یاره اوس مونږ یو پېټرول پمپ ته رالو او دې ته ګاډي ولاړ دي ګورو څومره پېټرول ورکوي دې پمپ کې ټینکر ډکه کړه له هر سره ټینکر راله ډکه کړه که نه اکثر چې داسې تیلو شاټېږي نو بیا ځینې پمپونو والا مطلب یو محدود لیمټ پورې تیل ورکوي زیات نه ورکوي نو دوی راله ټینکر ډکه کړه او بس واپس یې موږ واپس کالام ته روان شو راځئ تاسو به وځو چېرته ځای ما رمیزه څنګه چلې ستړی شوې ستړی شوم هلکه تا څه کار وکړې ستړی شوې ته ستړی شوې زه خو هسې ملاسې آی څوک ته ملي چې ستړی وي هسې ملاسې ها رڼا ده نو اوس رڼا مونږ څه کوو ته ډایرکټ ولې نه موږ د باندې کې را پاسې دا وینه دا روډ ټول سیلاب وړی دی هغه دی روډ دی نه ښکاري تیاره ده که نه او دا پکې اوس مطلب په سایډ غونته کې ول روډ ورکړی دی پته نه لګي چې کوم ځای پورې به وراني دا کوم ځای نه یو مونږ کوم ځای ته راورسېدو بحرین مدین ته راورسېدو مدین ته راورسېدو او د بحرین نه تر کالامه پورې چې کوم روډ و که نه نو هغه داسې و ځای په ځای باندې روډ وران دی او ځای په ځای باندې روډ ټیک دی که نه اوس مونږ کالام ته راورسېدو لا مطلب بازار ته نه یو رسېدلي خو نږدې شوي یو او د دې ځای نه واورې شروع شوې دا وینئ تاسو زو ځان به بازار ته رسو تاسو ته به هغې ځای ماحول ښایو چېرته ځای به زموږ سره یې او چې کله به مونږ په اوړي کې کالام ته رالو که نه نو مطلب ګڼه ګوڼه به وه ډېر زیات ټورست به راغلي وو سم چل به او نن داسې خاموشي ده که نه چې ته به وایې لکه دلته غم شوی دی داسې ملک غلی دی او ګاډی سلیپ کوي یو غالټه بلې غالټه ځي راځي ځکه چې په واورو کې روان یو دا اوس مونږ د کالام په مین بازار کې روان یو دا وینئ او بلک داسې خوشې دی که نه په دا ټایم کې مونږ را رسېدلي یو کالام بازار ته او بای بار واورې پرتې دي خو داسې واورې دي که نه ورګه تاسو ته ښیم دا وینئ دا د کالام بازار دی دا وینئ داسې خبره ده چې بس د روټۍ اډر هم ورکو دی پورې هوټل کې او دلته ورته په ګاډي کې ناست ډېر زیات ساړه دي ګاډي نه کوزېدی نه شو خو چې تیاره شي بیا په کلاره ورکوز شو نه دلته راته بیا قسم ګاډی نه سټارټېږي ورې واورو کې الله دې نه کړي روټۍ مو وخوړه اوس داسې خبره ده که نه چې رالو ځان له چېرته هوټل کې روم ګورو ښه نو دا روم هم واغېستو دا وینئ تاسې یو دا بیډ دی یو دا بیډ دی یو دا دی هو دا چا واخېست لکه مطلب په کرایه مو واغېستو اغېستی هم نه دی
او بس مرګي راته به ګیټرو مو لګاو دا وی نه یخني ډیره زیاته ده نزدې د ګرم شو کنه بیا وروسته میلاویږو او زمونږ نننی ولاګ په دې ځای باندې پای ته ورسېدو انشاءالله چې سار پاسو کنه او روغ او ژوندي نو تاسو ته به کالام ښایو بس مونږ ما شپې له راورسېدو نو تاسو ته پوره کالامونه خو انشاءالله سبا به درته ټول کالام ښایو چېرته به ځای نه زموږ سره به مونږ له اوس راکړئ اجازت او د راروان ولاګ پورې د خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېر چل خیال ساتئ د لوی الله په امان